د زړه تصفیه چې راځي یا په دې ریاضتونو چلو باندې راځي یا په جهاد او په مجاهده باندې راځي یا د کامل اولیاء او په توجهات باندې راځي. امام ربانی مجدد الفسانی رحمت الله علیه فرمایي د نقشبندی دی د پدری طریقو کې د خپل غالبا د والد ګرامی مریدو او په نقشبندیت طریقه کې د خواجه باقی بالله رحمت الله علیه نه مرید شه. نه چې کله د نقشبندی طریقې کمال ولیدا چې دا ټول د سینې نه سینې ته القا ده او دا چې کوم دی یو ډیره تیزه طریقه ده او دا نوري طریقو مثال داسې دی چې پیر مبارک په نورو طریقو کې تاته وسکروټه درکې اور نه درکې. هغه سکروټه درکې هغه به ته پوکې هغه پوکولو مقصد دا دی چې د هغې موافق ریاضتونه به کې تهجدونه به کې چیلې به وباسې او روژې به نیسې او داسې کمه کمه روټۍ به خورې ډېر تکالیف به تېرې. دا هغې سکروټې ته پوکې 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 حتی که چې په ډېره خپله خوارۍ به د هغې سکروټې نه ته اور جوړې او په هغه اور به باطن صفا کې او قبر کې به رڼا ځان ته جوړې. لیکن نقشبند اور درکوي خو ته به صرف دومره کوې چې دا اور تا نه مړ نه شي. ته به دا کوشش کوې دا در نه بادو نه وي غلط عقیدو والا څه کېننې غلط عملونه چېرته ونه کې او بل چې د خپل پیر مبارک هغه صحبتونو ته ځې راځې نو صرف تا نه هغه اور لمبه چېرته مړه نه شي. د دې وجه ده چې امام رباني رحمت الله علیه فرمایي چې یک توجه مایان کار صد چلی دیگران میکنه ده. هغه په مکتوبات شریف کې وایي چې موږ نقشبندان کله یو توجه چاته وکړو نو دا د نورو طریقو د سلو چلو کار کوي. نو داسې رحمان بابا رحمت الله علیه وی چې په یو قدم تر عرش پورې رسی ما لیدلی دی رفتار د درویشانو. بیا مراد د درویش نه چشتیان یادوي چې یو قدم تر عرش پورې رسی ما لیدلی دی رفتار د درویشانو. نو د دې مبارکانو انتها چې کومه ده اولا قدم په تزکیه د نفس باندې شروع کیږي او نفس چې کوم دی دا د عالم خلق نه دی او خلق دایره چې کومه ده دا د عرش نه ښکته ده. او نقشبندان حضرات اول سبق په قلب کې ورکي او قلب د روح د سر د خفي د اخفاض او نفسي د قالبي دي. نو دوی نفس ته بیا په شپږمه درجه کې راکوزيږي اول د قلب نه شروع کوي او قلب د عرش نه بره دی. نو د دې وجه نه نقشبندان صاحبان وایي چې په یو قدم د عرض نه تیریږي مالیدل د رفتار د نقشبندانو. د نقشبندانو رفتار بیا هغه د روح رفتار خد جسد نه یادوي. دا روح عالم امر ته چې ځان رسینو په دې سرعت سره هغه ته رسیږي. نو عرض می دا کو چې ټول ښکلي طریقې دي خو په نورو طریقو درې واړو کې تا باندې مرید باندې زور ډېر وي او خواري به ټوله د مرید وي. پیر باندې دومره بوج نه وي څومره بوج چې په مرید باندې وي. پیر مبارک خو ورته وایي زر کرتې درود وایه او 314 کرتې استغفار وایه او دا وایه دا وایه دا وایه. نور غریب د مرید بنیاد ور باندې راوباسي چې غریب ته که خوب ورځي او که نه ورځي دی به هغه وظایف پوره کوي. او د نقشبندي طریقې کار څنګه چې هغلته د مرید کاروایي ډېره نشته دی صرف دومره به کوي چې صحبت به نه پرېږدي. څلوېښتو ورځو کې به خامخا د خپل مرشد سره ناسته کوي که یې ونه کړه د ده سلسله خرابېږي او د ده هغه بل اور چې کوم دی هغه مړ کېږي. نو د نقشبندي طریقې کې بوج چې وي هغه بوج په پیر باندې وي. څومره د باطن قدرات دی هغه په خپله توجه پاکوي او هغلته هغه بوج ټول په پیر تېرېږي. مرید باندې سختي دومره نه وي. ټول ښکلې طریقې دي خو یو طریقې نه یو طریقه کې چې تاسو ځانونه وتړئ نو تاسو بیا په کمال باندې خپله خبر شئ. نو په آخري کې اولیاء مبارکان او پاکان چې کوم دی دوی ته خدای تعالی داسې خصوصیتونه ورکړي دي چې الٰه العالمین د پیرانو مبارکانو د بیعت په کولو سره داسې یو علم دوی ته ورکړي چې د علماو علم بیا هغې ته نه رسېږي. تا ته به امي ښکارېږي لیکن یو پیرو او هغه علم نه و کړی د زمانې محدثین ورته راغونډ شو او ډېر زیات مریدان یې لرل. هغه نه یې تپوس وکړه چې ته څنګه پیري شریعت باندې خبر نه یې. هغه ورته یې ګوره که ما پړ پړ سپارې نه دي لوستلي لیکن تاسو چې هر څه وایې زه په دې پوهېږم چې دا قرآن دی دا حدیث دی دا د صحابي خبره ده دا د امام خبره ده دا د اچا یو هسې خبره ده زه یې بېلولی شم. وی ښه نو یو چا ورته آیت تیر کا نه مبارک چې سترګې پټې کړې چې وایي کتل ډایرکټ د رب ذوالجلال انوار ورېدل. وی دا د خدای تعالی د قرآن آیت دی. وی وایه چې حدیث یې ولسته د محبوب علیه السلام د روضې نه فیض را روان شوی دا د نبي علیه السلام حدیث دی
چې د صحابي خبره پیش کړه نو هغه یو پیژندوی دا د اصحابو خبرې اخره کې د عربی یو متل پیش کوي دا چا جوړ کړي خبرې دي دا د پیغمبر خبرې دي نه د رسول الله حدیث هغه مبارک د انوارونه معلومه کړه چې یاره دی آیت سره څنګه انوار راځي د حدیث سره څنګه راځي دې خو ډېر فرق دی کنه حدیث د قرآن درجې ته په فیض کې نه رسیږي او د صحابه خبرې د رسول الله خبرو ته نه رسیږي او د مولیانو خبرې د صحابه خبرو ته نشي رسیدي او د هر چا مقولې چې کوم دي متلونه چې دي د امامانو خبرو ته د هر چا د خبرې خپل انداز وي خپل طول وي او خپل د انوارو بارش وي خو هغه بارش باندې اولیاء پوهیږي موږ تاسو په څه پوهیږو تاسو ته خو که زه د عربۍ متل وایم نو تاسو یې چې د قرآن یو ښه آیت راته ولوست